زه الحمدلله کرکټ کوم ثواب په نیت کوي او پبجي والو فری فایر لای لډو والو دا د غیر استاد تباہی لپاره کم سټوډنټ چې د موبایل گیمونه کوي هوم ورک کولی شي سټډي کولی شي مطالعه کولی شي چې په پبجي باندې ټول وخت ضایع کړ د دې سټوډنټ نه د مستقبل ډاکټر جوړېدی شي انجینر جوړېدی شي ساينسدان جوړېدی شي د پاکستان د پاک آرمي او د پولیس محکمې افسر ته جوړېدی شي ډاکټر عبدالقادر خان ته جوړېدی شي وایا دا خورا گیم کوه کرکټ کوه هاکی کوه فوټبال کوه کبډي کوه زه الحمدلله کرکټ کوم ثواب په نیت کرکټ کوه چې ایکسرسایز پکې ورزش پکې هغه گیم پاکستان کې روا دی په اسلام کې روا دی کم گیم کې چې ایکسرسایز ورزشي د منځونو د اوقاتو پکې خیال ساتل وي لباس د شریعت برابر وي دا جایز دی په شریعت کې په پاکستان کې د موبایل گیمونو سره ورزش کیږي ایکسرسایز کیږي سرجی وای کیږي ته د موبایل گیم کې او په 2021 کې راځي پریکټیکل ته موبایل راک اې دا کم سټوډنټ چې گیم کوي یا عام کس په دې پبجي کې یا په فری فایر کې کارټونی د دې کارټون باره کې د کامنس کا کاري کې کوپړه کې عقیده او نظریه څه ده دی وی دا کارټون زیم هغه ته بر انګلیش کې لیکل چې اټس می یہ میں ہوں نو چې ته کارټون شوي پبجي والا ته بنن پس کارټون وای څه وای وایا او کارټون له خو زه واده نه کوم هغه کارټون چې منډي وي دی دا منډي زوا دا ستا نالج دی دا ستا ایکسپیرینس دی ا کارټون چې شوټ کول کوي دی دا شوټ کول زکم ا چې پایټ کوي دی دا پایټ زکم اور ا کارټون چې مړ شي دی وي زه مړ شم نو مړ له خو زه ودونه نه کوم ړوند به کوم خزه پسې دا مرداري پرې د سټوډنټانو گزارش دا دی دا پبجي فری فایر لا لړو دا پرې دی هغه گیم کوي چې ایکسرسایز ورزش پکې